بابو دا دي روزه مات. دا څه ته رابه یې ځي دا زموږ د روزه ماته ورځ چې هر ورځ زموږ سالن پوخ کړو د هغه به یې ځي یاره په خدای بېزاره شو موږ د دا کوره یار ورشه زویه ټیم پره دی ورشه روزه مات راواخله بیدار شه ورشه بابو دا دي روزه مات. دا اوس چشتي روزانه زموږ سالن بوی ځي نن ولاړم تازه غوښه مې هم راوړله بیا هم د دې بوی ځي د ته یې وکوه زویه ورشه امام صاحب له ورشه دا زموږ کیسه ورته وکړو دا موږ کور د سالن پوخ کړو د هغه بوی ځي دا بوی یې پر چیز ځي ور منډه کله زغر ته ورشه سمه بابو زه ورځم په منډه ورځم. بابو اذان د 2 منټه پاته دي. څوار شپږ 2 منټه پاته دي ورشه څخه دې بیدار سالن راواخله وزستی راخ. بابو دا دي روزه مات. ماشاءالله ماشاءالله نن یې څومره ښایسته بوی ځي زموږ د سالن ښه ته پرون امام صاحب له ورغلی امام صاحب څه درته ویل بابو ما ته مولوي صاحب دا ویل مولوي صاحب زه زما پلار تاله رسېلم ولته ورته مولوي صاحب ته وایه تا موږ کور ته په روزه مات باندې سالن پوخ کړو هغه بوی کوي دا ولې بوی کوي مولوي صاحب سالن بوی کوي ته دا غوښه نږدې کړه زویه د اصلي سالن بالکل سم دی تازه یي زما دا خیال دی د اصلي پړوسي په روزه مات باندې یو شی نه لري په دې د وجې د اصلي سالن بوی کوي ته یو کار وکړه زویه ته نن زموږ کور ته ولاړ شې د اصلي پړوسي کره اصلي کار شی به کړی و هغه روزه مات ور برابر کړه د پړوسي کره ورکړه بیا ته وګوره اصلي سالن څومره دی ښه مولوي صاحب. چیز غواړې دا زما پلار ما ته روزه مات راکړي دې ته ورکړه چې دې کور ته ویسي ښه دی څه ښه نو امام صاحب دا خبره درته کړې وه خدای دا موږ څومره غټ چک وي دا دومره ورځې لګیا و هسې مې سر نه خلاصوي د سالن به درته را بدبو راتلی بس ته یو کار وکړه زویه دې بعد چې هر وخت کور ته هر سالن پخ سوی و که هر شی و همسایه مه یېروه د پړوسي له خامخا ورسته د څو ورځې زموږ ته روزې پاتې دي سمه ده زویه دا کار به دې باید خامخا کوې که په کور کې هر شی پخ سوی و د همسایه کره به خامخا ورسته سمه ده بابو که بله ور هر شی زموږ کره پخ سوی و زه به خامخا پړوسیان بېر وړم بس سمه ده زویه بس بسم الله کره خپله روزه ماته که اذان وموسو